اودس پوره کول څرنګه دي؟ حضرت نبی علیه السلام یې صحابهو ته زه تاسو ته داسې شی در ونه ښیم چې الله تعالی د هغه په برکت د انسان ګناه ختموي، الله تعالی د انسان درجې په پورته کوي. دوه شیه، ګناه هم په ختمیږي، محوه مخکې موږ ویلي وو د عملنامې نه لیکل ړنګېږي، د بدن نه ګناه اثر ورسره ورکېږي، توروالی ورکېږي او درجې هم پورته کېږي. صحابه کرام ورته ویل راته وایي که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام څو صفات ورته وښود، دا درې شیان چې په چا کې وي خدای پاک به درجې پورته کوي، ګناه به معافوي. اول اسباغ الوضوء علی المکاره، پوره تام اودس کول سره له تکلیفه. ژمي موسم ده، ساړه ده، هوا چلیږي، ته چې اندامونه پوره درې وارې مینځې ډېر وخت به لګېږي نو ساړه دې ډېر کېږي. خو ته دا تکلیف تیر کې، دا ساړه تیر کې، اودس ناقص نه کې، زر منډې نه کې چې هسې ځان خلاصوې. په دغه باندې خدای پاک د تا درجې پورته کوي، الله تعالی د تا ګناه په معاف کوي. یا اوبه دي په قیمت اخیستی کېږي، ته د اوداسه دپاره اخلې. اوس نو کنکۍ لوټه ده، غټه لوټه ده، که لږ اوبه یو وارې استعمالوې کمې روپۍ په راځي، چې پوره درې وارې استعمالوې غټه لوټه اخلې ډېرې روپۍ په راځي. ته سره دغه دنیایي تکلیف په ځان برداشت کړې، روپۍ لږ ډېرې پرې کړې، خو اودس پوره وکړې. خدای پاک ګناه په معاف کوي، درجې پورته کوي. نور په ګناهو کې مخکې موږ تاسې خبره کړې وه، د قانون په لحاظ به ګناه صغیره یادوو، اما د خدای رحم ځان ته د الله په کم عمل دومره راضي شو چې کبیره ګناه یې درته معاف کړم، څه اشکال او اعتراض خو په الله تعالی باندې نشته. یو په پوره اودس کولو ګناه معاف کېږي، درجې پورته کېږي. اوس نو اسباغ الوضو کې بیرته خبره وکړو، دا اسباغ الوضو پوره اودس څو قسمه ده. یو اسباغ په دې معنی چې دا الوسلاس پرېمینځل د دا ګوتې د سر نه تر دغه څنګلې پورې فرض دي. یو وارې مکمل لاس لوند کې استیعاب د محل، دا ځای یو ویښته غوندې هم ځای وچ تر نه پاتې نه شي، دغته هم کامل اودس ویلی کېږي. په تېرې دې کړې یو وارې اوبو، خو پوره په ټول لاس دې تېرې کړې وچ ځای کې پاتې نه شو، دا اسباغ فرض ده. یو وارې پوره اوبو رسول اندامو ته پوره رسول دا فرض دی. دوم اسباغ الوضوء، تسلیس چې د اندامونه درې وارې پوره پرېمینځې، دا سنت دی. دریم اسباغ الوضوء اطاله ده، لاس پرېمینځل تر څنګلې پورې فرض ده، خو ته یې تر دغه ځایه پورې پرېمینځې، 3 ګوتې یا 4 ګوتې پاس تر دغه ځایه پورې پرېمینځې. پښه پرېمینځل تر بیډۍ پورې فرض ده، ته د بیډۍ نه پورته 3 ګوتې 4 ګوتې د خواته پښه پسې پرېمینځې، دا مستحب ده. حضرت پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې راځي، اما امتیان چې په قیامت کې زه پیژنم. صحابه ورته ویل ته به د خپل امتیان په دا دومره خلکو کې څنګه پیژنې؟ وایي د اودسو د آثارو نه غرم محجلین، مخ به هم سپین ځلیږي لکه د آس په مخ کې چې سپین تپی وي، او دا لاسونه دا به تر یغه ځایه پښې تر کوم ځای چې مینځلي دي دا ځایونه به سپین ځلیږي. آس چې نور رنګ تور یا سور وي، پښې ژۍ سپین وي، دغته محجل ویلی کېږي. غور د مخ رڼای ته ویلی کېږي، محجل د لاسو پښو، دا د اودسو ځایونه به سپین ځلیږي. وایي د دغه نه ترغیب د دې راځي، صریح امر خو نشته چې نو چې څومره یې لږ زیات پرېمینځې دا رڼایي به ډېره وي. یو بل حدیث مبارک کې راځي په جنت کې خو خدای پاک قرآن کې ویلي دي چې جنتیانو ته هم ګېڼې شته، د سرو زرو باوګان، د سپینو زرو، د مرغلرو، 3 قسمه بنګړي باوګان، هغه پلن نرانو ته هم شته په جنت کې. خو هلته حدیث مبارک کې داسې راځي، حلیې د جنتیانو، ګېڼې د جنتیانو به تر ځایه د اوبو د اوداسه رسیږي، چې اودس کې لاس ته څومره ځای مینځلی تر یغه ځایه پورې به ټوله ګېڼې وراغوستې وي. دریم روایت کې راځي حضرت ابو هریره وایي چې دغه اودس چې څوک کوي دا لاسونه خو به ځلیږي د هغو اوبو نه،
نو چې چا خوښه یې فلیطل غرته اوږده دې کړي امر د پکې ادنا د استحباب دپاره دغه ته اسباغ ویلی کېږي اسباغ الوضو بله اسباغ دغه ته چې اودس دې خلاص کو په آخر کې یو موټی اوبه راواخلې په دغه ځای توی کې او پرېږدي چې داسې رابهیږي د دغه توهم د بنیاد چې دلته دغه ویښتانو بیخونه چې دا مخ پوستکی ده مخ د پوستکي پرېمینځل خو فرض دي داسې نه چې دا د ویښتانو په بیخو کې دا ځای پاتې وي دا اسباغ احتیاطي ده دا اسباغ احتیاطي ده چې په دغه ځای باندې اخر کې اوبه توی کې نو نبی علیه صلات وسلام یې چې پوره اودس یعنې درې وارې اندامونه پرېمینځي ورسره د قدر مفروض نه څه زیادت هم وکړي نو ګناه الله تعالی په معاف کوي دوم ګناه چې معاف کوي یو درجې سړي ته خدای پاک پورته کوي ډېر قدمونه اخیستل جماعتو ته ډېر قدمونه اخیستل جماعتو ته بیا دوی معنا لري یا دا ده چې د سړي کور د جماعت نه لري نو چې جماعت ته ځي قدمونه یې ډېر وي د دغه سړي به ثواب ډېر وي ځکه په هر قدم خدای پاک یوه نیکي ورته لیکي یوه ګناه یې معاف کوي د یوه سړي کور د جومات سره نښتی ده تر جوماته پورې د هغه 10 قدمه راځي د یوه سړي کور 100 قدمه ده د یوه سړي کور 1500 قدمه ده خو چې څومره قدمونه زیاتیږي دغومره د دغه سړي ثواب زیاتیږي خو یوه خبره ده چې اکثره روایت کې راځي چې اودس په کور کې وکړې په کور کې وکړې روان شي د جومات په لوري نو دا تګ به صرف د لمانځه دپاره وي دا ثواب په دغه کې ده دا چې لاړ شي جومات کې بولې به وکړې قضای حاجت اول نیت یغه شي بیا د اوداسه د ځای نه د خواته را روان شوې دغه قدمونه بیا حسابېږي ډېر ثواب په دغه کې ده لہذا د چا کور چې د جومات نه لرې وي د دغه قدمونه ډېر وي ثوابونه یې ډېر د دغې وجه نه چې چا وایي چې عذر نه وي سپور دی نه دي جومات ته کوشش دی کې پیاده چې وخت ډېر تیر شي په لیارې قدمونه یې ډېر شي په هر قدم خدای یوه نیکي ورته لیکي یوه درجه ورته پورته کوي دوم کثرت الخدای للمساجد ډېر قدمونه اخیستل جوماتو ته دا معنه 15 وخت لمونځ په جمع کوي هرې جمع ته ورځي د ډېر ورتګ نه جومات ته د ډېر ورتګ نه جومات ته قدمونه ډېر شوه دا معنی وای نه لکه بعضې خلک غریبانان چې غلط فهمي کې واقع دي کور یې لنډ وي جومات ته خو چې جومات ته ځي قدمونه نږدې نږدې اخلي پوره قدم نه اخلي وایي چې قدمونه مې ډېر شي دا معنا نه ده یا وایي ډېر اوږدوالی د مسافې ته اشاره ده چې مسافه اوږده وي د هغو خلکو ګناوې ډېرې معاف کېږي یا چې 15 وخته لمونځ په جمع باندې کوي په پایبندي باندې تګ راتګ کوي الله تعالی یې ګناوې معاف کوي صغیر او درجې ورته پورته کوي دوه دریم انتظار الصلات بعد الصلات انتظار لمانځه ته پس د لمانځه نه انتظار لمانځه ته پس د لمانځه نه اعلی فرد وایدا ده چې په چاردیوالي د جومات کې دننه انتظار وکړي لکه مخکې معمول دا و مازدیګر لمونځ به چې په جمع باندې وشو د مازدیګر او ماښام په منځ کې اکثره خلک ګوري کارونه نه لري موږ چې وځو صرف په زولو مجلسو ته یا چکرو ته وځو مازدیګر نه به تر ماښامه انتظار و ډېر خلک داسې دي چې خوراک د ماخوستن د لمانځه نه بعد کوي نو ماښام به چې لمونځ وکړو د جومات نه وته صحابه مبارکین اکثره تر ماخوستنه پورې به په جومات کې وو وای اعلی فرد خدا ده چې انګړ د جومات کې په چاردیوالي د جومات کې دننه یو لمونځ دې کړی بل لمانځه ته انتظار شي په دغه باندې خدای متعال صغیرې ګناوې معاف کوي او درجې پورته کوي دوم احتمال وای دغه ته ویلی کېږي د انتظار صلات بعد صلات چې لمونځ دې وکړو په جمع لاړې خو دکان ته لاړې خو کور ته په جومات کې خو نه یې خو سوچ دې جمع ده در سره چې څنګه اذان واوري بیرته کور نه راوځي بیرته دکان بنده یې ورځي دا هم حکمن په انتظار د لمانځه کې بلل کېږي خو اعلی فرد وای اول ده اگر که وای نن سبا د سستیا د وجې نه پاتې شوی لکه دوه شیان نور ښیي لکه استیزان چې پاتې شوی ده موږ تاسو ته د استیزان باب بخاري شریف کې را روان ده ادب دا ده چې سړی چې کور ته ننوځي بې اجازې به نه ننوځي پردي کور ته خو به خود نه ننوځي که په خپل کور کې داسې وي چې د خپلې ښځې نه سوا بل څوک ولو که مور وي خور وي
هم به استیزان به ننوځي. استیزان یا په خوله اجازه غوښتل یا تنبیه ورکول کور ته په دې چې خلک پوه شي ښځې پوه شي چې یو څوک راغله چې پرده وکړي. غاړې تازه که په زوره وټوخېږه چې ښځه پوه شي. دا د موږ تاسې په کورو کې خو پردۍ ښځې د ورېندار خو محرم نه ده، د تره لور خو محرم نه ده، د تره ښځه خو محرم نه ده، اکثره ګډ په کور کې اوسېږي. دلته خو استیزان ضرور ده. نبی علیه الصلاة والسلام صحابي چې نبی علیه السلام دا ویلي چې کور ته چې ځي اجازه به اخلي یا صراحتن یا دلالتن. یو صحابي مبارک ورته ویلي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کور کې د چا بل څوک نه یوه مور وي ابه م اجازه غواړي، یعنی مور خو محرم ده، ابه م اجازه غواړي. نبی علیه السلام ورته ویلي او ولې ته دا خوښوې چې خپله مور لوڅه ووینې؟ وایي نه. اوس ګور ده په کور کې د یوه مور ده یا یوه لور ده یا یوه خور ده، مخه یا ته ورتلې دې کالي ایستلي دي، کالي بدلوي چې استیزان نه وي پوه نه شي. کله ښځه ده کمیس ایستلی ده هلته په یو چیشي باندې لګیا ده یا سر غوړي یا چیشي لګیا ده دغسې لوڅه ده، خپلې مور سینې ته د خپلې مور خېټې ته تګ نظر روا ده، خور ته روا ده. وایي نو چې خپلې مور ته خېټې ته کتل ناروا ده خو هلته به م اجازه غواړي. یو خپله ښځه د هر ځای ته کتی شي. نو دا استیزان هم وایي نن پاتې شوی. خلک ځي وځي ننوځي په کورو کې اجازه م اجازه غاړې تازه کول دا نشته. یا تبکیر د جمعې لمانځه ته اول وخت کې تک لکه اوښ دومره ثواب لري چې سړی صدقه کړي، بیا چې ځي لکه غویی چې صدقه کړي، بیا لکه پسه چې صدقه کړي، بیا لکه چرګ، بیا لکه اګۍ. دا اول وخت کوم وخت نه حساب ده؟ څوک یې د اول د ورځې نه، څوک یې د اول د زوال نه. چې د اول د ورځې شي نو هلته موږ تاسې چې مسله راځي د جمعې، اوس خو د جمعې بحث نه ده، هسې په دا ضمنن کې خبر راغله د صحابه او د تابعینو په دور کې چې جمعې لمانځه ته به خلک راتله د لرې لرې نه. جمعې ته خو طبعا خلک د لرې کلیم راځي. وایي دومره وختي به را روان و چې په دښتو کې به چراغونه لیدی کېده، په تیاره کې به را روان و چا ثواب څوک رانه ونه ګټي. د اول سپېدې به چې وچاودې کوشش به یې کوو چې مسجد جامع ته ذاتي ځان ورسوي. د هغې وجې نه موږ تاسو ته را روان دي د جمعې په ورځ د غرمې مړۍ د غرمې خوب دی د لمانځه نه شاته کوه. ځکه هم د جمعې لمونځ وختي کوه، په اول وخت کې کوه. ورځ به ټوله ورځ خلکو په انتظار تېره کړې وه، خوراک به نه و، خوب به نه و، نو جمعې لمونځ به یې وختي کوه. وایي هغه هم خلکو پرېښېده د سهار نه وختي خو څه کوې د اول زوال نه څوک راځي. او د عام خلکو موږ داسې سستان یو چې دغه ته ګورو چې ملا به کله په الله اکبر کوي چې داسې وخته ورشم. حتی طالب و ملا دا خبر خو اوس راغله، دا باید موږ تاسې داسې نه وکړو. تېرې جمعې په ورځ هم زه دلته راکوز شوم، تقریر شروع و، ډېر ملګري ویده وو، پاس کمرو ته خو ختلی نه یم. دا یو د جمعې په ورځ هسې مو سهار هم خوبونه کوو تر 9 بجو پورې، سهار هم کوو تر 9 بجو پورې. د غرمه خوب هم نه پرېږدو، دا خپل حق نه پرېږدو چاته، د الله نه یې غواړو خو خپل نه ور پرېږدو. دغه وخت کې که څوک غسلونه کوي باید وختي وکړي. اول صف ته تګ څومره ډېر ثواب لري. غسل چې څوک په ورځ د جمعې وکړي او روان شي جمع لمانځه ته جومات ته ځان ورسوي، د چا په ولې هم پښې وانړوي، یعنې خلکو ته هم تکلیف ورنه کړي، اول صف ته لاړ شي هلته نفل وکړي یا دغسې کښېني انتظار وکړي جمع ته، په دا هر قدم خدای پاک د یوه کال عبادت ثواب ورکوي. دا تبکیر هم خلکو پرېښی ده، وایي وختي جمعې ته تګ هم خلکو پرېښی، استیزان هم پرېښی، دغه انتظار هم پرېښی ده چې هغه په لمانځه ته یو لمونځ دې وکړو تر بل لمانځه پورې. اول دا موږ سستیان یو، کلي عجبه موقع ده د ذکر تیار ناست یو، د ذکر په حلقه کې ناست یو، نیمه ګنټه خو د موږ په لمانځه په ختمو تېرېږي. دا یو خواته یا 15 منټه یا 10 منټه وخت یا 15 منټه وخت دلته ذاتي نه تېروځو د باندې به هر تقدیر. بیا په اخر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې فذلکم الرباط، یا په یو روایت کې 3 وارې راغلی فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، فذلکم الرباط. رباط اصلي په بندرګاه کې د کفارو سره نږدې سرحد کې چې د اسلامي ملک آخري خط وي،
په یغه ځای کې په انتظار د حملې د کافرانو اوسېدل د خپل بندرګاه ساتي ته خپل بندرګاه ساتي داسې نه چې کافر په مسلمانانو باندې حمله وکړي هغه خو ډېر لوی ثواب لري شپه ورځ د سړي چې په یغ ځای کې پروت په عبادت کې حسابېږي حتی مړ شو د نورو خلکو عملونه ختمیږي خو د عمل لویږي پسې لویږي تر قیامته پورې اوس یغه ته هلته په یغ سنګر کې خدای پاک چې د کافر د دښمن د حملې حال ده ثواب ورکوي دغه ته یې دلته په جومات کې ورکوي فذلکم الرباط دا ذالکم کې اشاره چشته ده څوک یې صرف د اخرني ته ده چې د انتظار په جومات کې ده فذلکم دغه انتظار د یوه لمانځه نه تر بل لمانځه په جومات کې دا داسې ده خو دلته هم ګورئ په معسکر کې په مرکز کې د شیطان د مقابلې په ځای کې ناست دی چې اننې په جومات کې ناست دی د غیبت نه د دروغو نه د شیطانت نه د ټوکو ټپرو نه د فضول مجلسو نه د غلط نظرو نه د غلطو سروزو اورېدلو د ټولو ګناهو نه محفوظ شوي که نه شي محفوظ دغه ځای اول دا د لکه قرب هم ده چې دغه ته اشاره ده دغه ځای ډېر لوی پکې مهم ده په دا دغو دریو کې هم چې اننې په جومات کې وخت تېرول تر بلې لمانځه پورې او دوم احتمال دا ده چې دا درې سره ته اشاره شي چې اودس هم په صحیح طریقه وکړي او لمانځه ته هم راشي د لرې نه بیا دلته لمونځ دې وکړو د بل لمانځه تر وخته په جومات کې دغسې په ذکر ناستې انتظار کوي دا مجموعې ته رباط وویلی شو دغه ته دومره ثواب خدای پاک ورکوي سړي ته لکه مجاهد ته چې د خطرې په ځای کې په سنګر کې ورکوي دغه ته خدای پاک دلته ورکوي